أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخښونکي په اقرب په نامه نن بیا غواړم چې مایکروسافټ وینډوز 10 بشپړ درسي کول باندې پیل وکړم د هغې څخه دوهم درس دی کمپیوټر اساسات پنځم موضوع د کمپیوټر استعمال نن سبا په دې ډیجیټل نړۍ یعنې ډیجیټل ایرا کې کمپیوټر درلودل یا ورڅخه استفاده کول دا یوه اساسي برخه ده ځکه چې هغه کارونه به چې خلکو په ورځو او میاشتو کې کول او کمپیوټر یې په ساعتونو کې کوي یعنې مخته به چې کوم کورونه به کړه ته په یوه اداره کې په هغې به ته چې کوم کور کړه په مثال په لاس باندې به لیکنه کوله نو چې په لاس به کومه لیکنه کوله نو ته به نه شوې کولی دا هغه لیکنه چې صفا کړې وای هغه دې کړې وای که نه په کام به ته وخت نیولی ځکه چې که ته چېرته په لوستو نه کومه لیکنه کوې وبې کوې خو پایله ورسره به نه وي یا ته مخاطبات کوې کوم مخاطبات چې ته کوې پر مثال مکتب کې په مکتب کې میاشت پوره شوله په دغې میاشت کې استادانو مشات دي مامورین مشات دي او دغې مکتب د کوم چې دي د ساتونکو مشات دي نو دا چې د ټول دغه دپاره ته یو ته محاسبه کې دا کې بعضې به غیر حاضر شوي استادونه به غیر حاضر شوي وي حاضر شوي حاضري ته نه وبوسئ غیر حاضري ته نه وبوسئ حاضرو کسانو ته معاش ورکوئ د حاضرو کس غیر حاضري ته نه وبوسئ چې کوم قسمه غیر حاضر وي هغې نه بعد حاضرو کسانو ته مشات ورکوي دا چې برابروي نو ته د هغه ته زه نه شم تللی مجبور یې دا من 250 کسان مصروف شي زه په کمپیوټر کې په ایکسل شیټ کې ته یو شیټ ورته جوړ کړه په شیټ خالي یو استاد نوم ورکوه استاد نوم ورته ویلي صرف معاش ورکړه د معاش ته مکمل معلومات درکوي چې دا استاد دومره حاضر دومره غیر حاضر او د زیرو ورځو پیسې باید ته معلومې کړي چې د زیرو ورځې دومره پیسې دي د غیر زیرو ورځې دومره پیسې دي هلته نه کاټ کوي داسې نور ځکه چې کمپیوټر خو هر اسون کړی کمپیوټر په دې ډیجیټل نړۍ کې یو داسې شی شولو چې ټوله دنیا نه یو جال جوړ کړی دی انټرنټ په ذریعه وصل کا ته په افغانستان یا خوست کې نوسوي نو ته مثال په خارج ملکونو کې هر چا سره پوه کېدلی شي جو فیسبوک په ذریعه یا مسنجر په ذریعه یا واتساپ په ذریعه یا وایبر په ذریعه سکایپ په ذریعه باندې ته کولی شې چې په کور کې په حضور سره وغږېږې نو دوی وایي نه چې کمپیوټر هغه مخکې به تو چې بهر ته چې دا ډیجیټل نړۍ نه وه مثل کمپیوټر نه و یا به دې په چوټي لیکنه یا به دې په ټایپ باندې ریکارډ کولو ټایپینګ ریکارډ وکړو ریکارډ کومه کیسټ چې وه هغه به لیکله بهر نه هغه کیسټ خو ده ته چې رسېده په زمانځ کې به نو خامخا چا نه په رسېدو نو 2 3 5 ورځې به تېرې کله به هغې مربوطاتو ته ورسېدو یا به هغه کیسټ وغږوله چوټۍ وکته بیا به چې چوټۍ ورلېږله نو خامخا نو زه خو یک نه سو کاستی نکنه سو وقت بعد کوم نفر راتلو کوم مسافر راتلو هغې وطن ته کلي قوم ته نه بعد به په هغې چوټۍ لیکلې وه یا کیسټ کوله معلومات په مثال 2 3 5 کال بعد به دې ته معلومات ورسېدل کنه خبر داسې دو نن سبا د ډیجیټل نړۍ په ذریعه باندې خبره کوم سره دی لو بې دې نه چې ته میلاټونو اکاونټونو کې وایس میسج وکړه ټیکس میسج وکړه کال وکړه ویډیو کال وکړه په ثانیو میلاټونو کې ته ټول هغه د میاشتو میاشتو په ثانیو میلاټونو کې ولټولی شي مقصد کمپیوټر په ذریعه باندې د هر څه کوي کمپیوټر زیات او مهم استعمال په لاندې ډول دی مهمه ډیټا یې له ځان سره ساتي د کمپیوټر په واسطه موږ د ټولې نړۍ سره ارتباط ساتلی شو د تعلیمي او علمي اهدافو لپاره استعمالولی شو اداري کارونو اول مهمه ډیټا له ځان سره ساتي څه رقم ته کمپیوټر هارډ ډسک لري کوم معلومات چې پکې ساتلي وي یا ته هغه معلومات په دې هارډ ډسک ساتل شوي وي چې وایرس یې نه ولوي د نه خراب نه شي په کلونو هغه په دې کمپیوټر کې پراته وي خرابېږي نه کمپیوټر په واسطه ټولې نړۍ سره ارتباط ساتلی شو لکه ما ته خبره مې ته وکړله چې کمپیوټر په ذریعه انټرنټ ته وصل دی ورځ باید په دوبۍ کې دی واتساپ له لارې ویډیو کال وکړه یا ویډیو کال وکړه چې هر کال دې وکړو مستقیما وصل کېږي په سکینډونو کې
ګنټې کو جامه سره کا ویډیو کال دی وکړو دای بو نه توبوي کا اډیو کال دی وکړو مثال سره کیدا شي او جماعت هم خبر ته وخت چټي لګلا یا د کیسر لګلا اپ وجه در سزا ما کو بيزو ته لاس ورځ وته یا کله ورځ دی چې ته زوبر لو ما کو بيزو فکر میاشه وته ځکه چې کیم نفر وجه نه رسلو اخذ مزنه شو لای دا جو خامخا چې عربونه په خاف چې عرب تاسو کولل یو کل بینت راولو یو دوه درې پنځه ان تر نو لاس کول بل وخت تر کړه کسونه تر ولو نو خامخا چې سوپر لو یا پنځم یا چې فلم مشه کول بعد هغه ته په کې سړ ورټای به په لیول باندې معلومات ته ورسېدل کوته معلومات رسېدل نن سبا ډیجیټل نړۍ کې چې انټرنیټ په ذریعہ باندې هڅو ملتونو چې کنټرول درول دي د تعلیمي او علمي اهداف لپاره استعمال شو سره کم ده ما ته وته کوم نوٹ یا کوم کتاب د چل وسلو مرکه غته بدلې کتاب د بازار ته بدلې بازار کې غته تلې کنه بازار کې بازار ته بدلې بازار کې کتابتون نه یا په کاریا کتاب راخیسو یا په اخیستو کنه نو بیا به راوړو بیا به ول وسلو نن سبا ته هغه کتاب په پی ډي اف شکل باندې یا فل شکل باندې کمپیوټر ته واچوه نو کوم خو جام لري نو کوم وزن لري په کمپیوټر کې په هار دی کې په کمپیوټر سکرین په مخ قطع شي مختلف کولای شي او دا دی علمي اهداف لپاره استعمال شوی بل دا چې ته مخته د کنه په لور کا سبب نه دا چې فلوس په خامخا غلطي پکې وي اثر صفحي بنوي سړی ویږي نه چا ولولي هغه په کمپیوټر ته کنه وکړه سړی ویږي چې نو لوست وي نو هغه لیکل لوستل شي اداري کارونو لپاره استعمالول شو اداري کارونو لپاره مخاطبات به کولای شو په اداره کې چې ما ته خبره ته وړه کنه چې مخاطبات به کولای شي په اداري کې مثال دی خبرې مکتوبونه ولیکل شي مکتوب ولیکل شي مخاطبات به کولای شي زه ډېر کورونه چې په اداري کورونه چې زه په اداره پورې مربوط کورونه ټول کولای شي یعنې منیجمنټ کولای شي رقم مدیریت کوي یو کال تنوس هم لیکنه کوي هم مکتوبونه ولیکي هم مخاطبات کوي او داسې نور په دولتي بخش سکتور کې استعمالولی شو دولتي بخش چې مثل دولتي اداراتو په اداره کې مثل د کمپیوټر کولای کې مخاطبات پوشي ریکارډونه پوشي او لیکنې پوشي د دولتي اداراتو کې هم کمپیوټر استعمال شو د دولتي بخش سکتور کې استعمالولی شو په دولتي برخه کې استعمالولی شو پاسپورټي یا ورزشي کارونو کې هم استعمالولی شو لکه فکر دی وي د کرکټ یا کوم لوبه چې په وځ کې روانه وي میچ وي ته په کور کې ټي وي سکرین ته نو ساده کوي کې دغه د کمپیوټر کومټ هغه معلومات چې کرکټ میچ وي دومره منډې شوي او دونه بلونه شول ته سکرین په مخ باندې ښکاره کېږي دا د کمپیوټر وجه ته کنه ته ورزشي کورونه په ټول کې دغه نه استعمالېږي هذه معلومات که خارجي تو د انټرنیټ په ذریعه کمرو په ذریعه د ټي وي سکرین ته یا د کمپیوټر سکرین ته کور ته رسېږي مطبوعات کې استعمالوي مطبوعات کې نوي نوي مثال لوحې دي پوسټر جوړېږي لوحې جوړېږي او کوم نشرات شي عکسونه پکې جوړېږي دا مطبوعات کنه په دې کې استعمالېږي یا مثال کې په دې کمپیوټر په ذریعه باندې مثال میډیا دو خبریال کوم راپور لیکي بشر کې کمپیوټر لیکي زه اجازه پاوي مطبوعات کې هم استعمال ساتيري لپاره هم استعمالول شو ګیمونه کمپیوټر ده کړای شي چې ته هم ګیم پکې استعمال کوي بل څه پکې استعمال کوي بل څه پکې استعمال کوي کنه ګیمونه وغیرہ وغیرہ پکې هم استعمالول شي شپږم درس شپږم موضوع کمپیوټرونه د اندازو سرعت یعنی تیزوالي توانایي قوت او نظر په څلورو برخو ویشل شوي دي لومړی سوپر کمپیوټر دوهم مین فریم کمپیوټر دریم مینی کمپیوټر څلورم مایکرو کمپیوټر اووم موضوع سوپر کمپیوټر
هغه کمپیوټرونو ته ویل کېږي چې ډېر غټ زیات تیز او زیات قیمتي دي او دا کمپیوټرونه د مغلقو یا سختو محاسباتو لپاره کارول کېږي چې په یو ثانیه یعنې سیکنډ کې زیات معلومات پروسس کوي او تر زرهاوو پورې پروسیسرونه یعنې پروسیسرز لري. دغه کمپیوټرونه په ساینسي او انجینري اپلیکیشنونو لکه د هوا حالاتو پیشبیني او اټومي انرژۍ په تحقیقاتو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. لومړی خو یا چې د سوپر کمپیوټر چې دی که نه سوپر کمپیوټر ته ځکه سوپر کمپیوټر وایي چې مثال د نوم نه پته لګېږي چې دا سوپر مضبوط تیز قوي کمپیوټر دی. دا کمپیوټر چې دی تر زرهاوو پورې پروسیسر لري. په ساینسي او انجینري اپلیکیشنونو کې کار کوي لکه ته د هوا حالات معلومولی شي. اټومي انرژۍ په تحقیقاتو کې استعمالیږي. په مغلقو محاسباتو په مغلقو کارونو کې چې هغه مثال بل کمپیوټر چې دی کولی شي زیات یوزر استعمالولی شي. مثال د یوه کمپیوټر ته زیات یوزر د سرور په ذریعه مثال کنیکټ وصل کېدلی شي. اټومي انرژۍ په تحقیقاتو کې ورته کار اخیستل کېږي. دا اپلیکیشن مثال داسې اپلیکیشن داسې سافټویر چې مثال بل کمپیوټر نشي چلولی که نه لکه زه یو مثال د انجینري داسې غټ سافټویر چې وي چې بل کمپیوټر نه دی چلولی شي او دا په هغه دولتي اداراتو کې استعمالیږي. له هماغه خبره مې ته وړه که نه ځکه چې په غاړو کمپنیانو کې استعمالیږي. لکه اوس یو مثال د هغه کمپنۍ ته ورکوم فیسبوک دا چې مارک زوکربرګ رامنځته کړی دی. دا فیسبوک ته سرور دی. دې سرور څخه په میلیون کمپیوټر وصل کېږي نو دا دغه ټول یوزر دې ته وصل کېږي نو دا یوزر دې په سوپر کمپیوټر نه وي. آیا دغه پیسي یعنې شخصي کمپیوټر کولی شي چې دا هر څه موضوع مین فریم کمپیوټر هغه کمپیوټرونه دي چې د سوپر کمپیوټرونو څخه کوچني او نسبت نور کمپیوټرونو ته غټ کمپیوټرونه دي او په 1999 کال کې جوړ شوي لیکن د سوپر کمپیوټرونو په شان تیز کار نه کوي او نوموړي کمپیوټرونه هم زیات قیمتي کمپیوټرونه دي هم زیات ځای ته ضرورت لري او په دغه کمپیوټرونو باندې یو وخت کې 100 نه تر 10,000 نفرو پورې کار کوي او زیات معلومات ساتلو وړتیا لري او هم لوی محاسبات وړتیا لري. دا کمپیوټرونه په دولتي اداراتو بانکونو او داسې نورو لوی اداراتو کې استعمالیږي. مین کمپیوټر سوپر کمپیوټر کوچنی کمپیوټر دی خو دومره کوچنی نه دی لکه دا هغه سرور دی. یو کمپیوټر د سرور وضع کې موجود دی دې ته په سلګونو زرګونو یوزر دغه استعمالوي. لکه اوس د مخته مثال دا ورکړو په اوس د بیل ګیټ کمپنۍ اوس د مایکروسافټ کمپنۍ ده یا داسې مثال مثال په فیسبوک رامنځته شوی دی ټویټر رامنځته شوی هر کمپنۍ چې رامنځته شوې دا خو یوزر چې کنیکټ کېږي چې فیسبوک استعمالوي یا مسنجر استعمالوي یا واتساپ استعمالوي که نه دا مستقیما د هغې اوس فیسبوک دا په چا مربوط د مارک زوکربرګ رامنځته کړی دی چې یونایټډ سټیټ امریکا کې دی دا د کې دی دا ایزه اداره کوي. دا من فریم کمپیوټر استعمالوي. من فریم کمپیوټر دغه چې په زرګونو میلیارد یوزر دې وصل کېږي نو دې وصل کېږي نو دې لپاره خو د کمزوري کمپیوټر نه جوړوي که نه نو ځکه یې چې سوپر کمپیوټر هغه کمپیوټر دی چې هغه کمپیوټرونه دي چې د سوپر کمپیوټرونو څخه کوچنی او نسبت نورو کمپیوټرونو ته غټ دي. په 1994 کال رامنځته شوی دا کمپیوټر خو قیمت یې سره کم چې کور زیات کې یو کور ښه کور کې یو قوي کمپیوټر قیمت بیا لوړېږي که نه د 100 نه تر 1000 پورې خو ښه تر میلیارډ پورې دا خو یو مثلا غوږ کړل 100 نه تر 1000 نه تر میلیارډ پورې یوزر مثال دی کولی شي که نه ته پورې یوزر پورې کار کوي او ځکه چې لکه 100 نه تر 1000 پورې نفر استعمالولی شي د 100 نه تر 1000 پورې نفر کار کوي او زیات معلومات ساتلو وړتیا لري او هم لوی محاسبات وړتیا لري. دا کمپیوټرونه په دولتي اداراتو بانکونو او داسې نورو لویو اداراتو کې استعمالیږي. هغه بر چې بانکونو کې استعمالولی شي دولتي اداراتو کې استعمالولی شي او داسې نور مختلفو ځایو کې استعمالیږي. نوه موضوع مینی کمپیوټر
هغه کمپیوټرونه دي چې د نورو کمپیوټرونو په شان کار ترسره کوي. په 1980 کال کې جوړ شوي دي او په یو وخت کې زیات استعمالوونکي د یوزرز توان یا قوت لري. نوموړي کمپیوټرونه زیات پروسیسرونو انفرسیس ریسر سیستم لري او د نورو کمپیوټرونه هم کوچني دي. یعنې هغه کمپیوټرونه چې د نورو کمپیوټر په شان کار کوي. په 1980 کال کې رامنځته شوي دي. دا کمپیوټر رامنځته شوی دی. زیاتو یوزرو استعمالوونکو وړتیا لري، قوي دي. نوی کمپیوټر زیات پروسیسرونه لري خو د سوپر او د مین کمپیوټر نه وړه دي او د نورو کمپیوټرونو څخه کوچني هم دي. بل لسمه موضوع مایکرو کمپیوټر. مایکرو کمپیوټرونو ته خاص کمپیوټرونه هم ویل کېږي. په 1980 کال کې جوړ شوي دي. دا کمپیوټرونه د خاص اهدافو لپاره کارول کېدل او نوموړي کمپیوټرونه د خاصو اهدافو لپاره کارول کېدل او نوموړي کمپیوټرونه صرف د یو نفر استعمالولی شو لکه ډیسکټاپ کمپیوټر او لیپټاپ کمپیوټر. لکه مایکرو کمپیوټر خو د نوم نه معلومیږي وړه کمپیوټر دی. هغه کمپیوټرونه دي چې فیس یې مې ته وښالو لکه ډیسکټاپ کمپیوټر د یو نفر استعمالوي، لیپټاپ د یو نفر لکه اوس دا لکه یو کس استعمالوي یک شخصي کمپیوټر چې د خپل شخصي اهدافو دپاره استعمالوي ته مایکرو کمپیوټر لیکي. او دا هغه کمپیوټرونه د خاصو کارونو لپاره استعمالېږي لکه اداري او شخصي کارونه. اداري کارونه په کړای شي، شخصي کارونه په کړای شي، د دې په استعمالېږي. مثال په دې باندې ته مثال خبرې یوزر یې نشي د انټرنیټ لپاره چې کومه پاڼه سره وصل وي یا کومه ته دا میلیارډاو یا په سلاو په زراو ته مثال یوزر یا هغه په دې باندې نشي کنټرولولی. دا صرف یو نفر په استعمالېږي. یولسمه موضوع د کمپیوټر ګټې او نواقص. د کمپیوټر ګټې یعنې دا په دنیا کې هر شی داسې نشته چې هم ګټه لري هم تاوان لري. هر شی ګټه یې شته، نواقص تاوان هم لري. ځکه دا شی په دنیا کې رامنځته شوي دي خامخا. لکه چې شپه ورځ شته، شپه شته، لمر شته، سپوږمۍ شته، لکه هر متضاد لري. داسې کمپیوټر هم ګټې شته هم نواقص شته. اوس د هغه څخه تیز کار کول لکه مغلقې یعنې سختې محاسبې چې موږ او تاسې په زیات وخت کې نشو کولی. کمپیوټر لکه مخته خبرې ته وکړله چې په یوه اداره کې که چېرته ته د هغې ادارې مامورینو، ادارې ساتونکو د هغو ته معاشات حساب کوې، دا کې بعضې مامور یا مدیر غیر حاضر وي، څو ورځې غیر حاضر دی، څومره دی، یو ورته به هغې معاش معلوموي، بیا به د هغه حاضرې ورځې معلوموي، بیا به غیر حاضرې ورځې معلوموي که نه، بیا به د حاضرې ورځو غیر حاضرې ورځې وباسي، بیا هغې نه بعد د حاضرې ورځو معاش پیسې کوي. دغه خبره په ویډیو کېږي چې ته دا په لاس دا محاسبه که دا نشې کړی. کمپیوټر کې په یوه اکسل کې په یو شیټ جوړ کړه، استاد معلومي، معاش ته ولیکه، په خپله کمپیوټر اخته وي، هغه حاضرې ورځې نه لرې کوي، حاضرې ورځې پرېږدي او هر سره بوسي او استاد یا د هغې ادارې مامور معاش معلوموي چې د هغې د معاش یعنې په کم وخت کې ټول محاسبه سرته رسوي. نوم ورکوه، معاش ورکوه، هر څه یې پخپله کوي. دویم د دقت یعنې کارونه یې سم او صفا دي. کمپیوټر چې څومره لیکنه وکړي یعنې خلوص لیکنه وکړه، دقیقه به نه وي، صفا به نه وي، خامخا به اشتباه به کوي او کمپیوټر دا غلطي نه کوي. دریم زیات معلومات ذخیره کول. یعنې کمپیوټر ته څومره معلومات اچوي دی ذخیره کوي. لکه هارډ ډیسک لري د 500 جی بي نه ونه دا 2 ټي بي پورې. یعنې څلورم قسم کارونه پرې کولی شو، هر قسم کمپیوټر باندې محاسبات به کړای شي، لیکنې به وکړلی شي او نقشې به جوړولی شي، عکسونه به جوړولی شي او غیره وسایل. معلومات پکې ساتل کېږي، نه سیکرټ یې کوي. سمونه کمپیوټر دی، معلومات کمپیوټر دی، تو کومه ساتل دي، پاسورډ ورکړه، یوزر چې پاسورډ ورکړلو، پاسورډ
پاسورډ کې تمنې مې وي اکول تمنې بچا بلیف نه وي په لپاره ستوري شپږم موضوع شپږم اتومات کار کول اتوماتیک کار کول څه معنا چې کمپیوټر په اتومات راځي کور کوي سره کوم تا تو په کمپیوټر کې لکه مخته مې د اکسل شیټ مثال ورکړلو اکسل شیټ کې اکسل شیټ جوړ دی یو قلم جوړ دا شو خالی عدد داخله وا مار داخل کا بده خبرتولي کا ډایرکټ په اتومات ډول سره کې خو ځل کوي چې دا دمر شو مثال خبره وستو یو وامیار کور کړی دا وامیار کې مثال لاسو غیر زیر دا شو دا زیر دا مثال دا کې بیا ستینا پکې وی کنه دا یو رسمي واخو تصاتوي کنه و ساته کار کوي په ساته کوي کنه دا چې ته تاسو ملي به واخد نسی کمپیوټر کو ته اکسل شیټ جوړولو خالي جوړو مار انسرټ کوا مار کله مار اکسل شیټ ته ټول ته ډایرکټ هغه غیر زره ورته هغه غیر زره ته خدموي ته زره پوسټ کټو نو ټکو زوب درکوي یعنی اتومات غزه اتومات کار نه خوځه ځکه چې کمپیوټر اتومات کار نه کولای شي نو کیس بیکاری یعنی مخکې به چې یو کار په څو نفرو کېدو اوس هغه کار کمپیوټر ته یو ناس ترسره کوي دغه د محتوا کمپیوټر په یوه اداره کې به لکه اوس محتوا هغه مثال بیا ته ورکوم لکه محتوا چې یوه اداره کې چې اوس محتوا د چې د استادونو معاشات معلومول یا اداري مامورین معاشات معلومول ازیر غیر ازیر او تاسو رسمیات دا کې اوس مثال ساتر غولای درې غولای دا معلومول او مثال دې ورغونه په کو نو کنه دا خامخا دا بیا خامخا نو دا که به د ونه پر کور نو خامخا دغه فروسا کې به 315 ان تر لاسو پورې قسم مصرف وي د چا وزیر قسم باندې چا وغیرہ د مالی مول چا معاشات ورکول نو دا کمپیوټر ناس نه پرګوي نو کاس نه کمپیوټر ته نوسته خالی او دا ورته په اکسل شیټ نه هڅه کوي استاد معلوم دی یا اداري مامور معلوم دی احمد دی احمد سو ماته مثال الله زره غوړې ماته په تعین د اکسل شیټ کې د اکسل شیټ کې د فارمولو په مټ سره په دغه ری په سره د غیر زرو په دغه زرو ګنده وسی او په کې ماندا دا چې د مامور په دا امر کې دوره مشپات شو نو په دغه دویم سیخي مشکلات یعنی کمپیوټر سیخي مشکلات لکه ملا درد معدې مشکلات سترګو مشکلات او نور کمپیوټر دی او کمپیوټر خو ته نو سوی معده د خرافي کې ورزش نشي سترګو نظر خرافي اکثره چې کوم کمپیوټر کارون دی په اداره کې چشمه بچولې سترګو نظر کې مشکل لري ملي خوږي او معدې خرافي دي د نور مشکلات مو وخت شي کوم مرزه مې وخت شي دا کمپیوټر ته لغه نو سوی نو چې چیرته ګرځنده سیار نفر او چیرته کمپیوټر 10 نفر دا سیار نفر په صحت برابر دي ورزش دي په لوړ ټیټو ځایو کې شنه ساخي ویني او بو ویني یو شبه د دې ساخي پراخه وي ا کمپیوټر ته چې صرف کمپیوټر ته دا غوي سروکار وي نو د کمپیوټر کار په کام کې نظر هم د سر نظر هم د سر کې د نور دریم سایبری جرایم یا سایبر کرایم د کمپیوټر ته اغلاین هیکینګ د جنایي فعالیتونو پراخه لړۍ ده چې دا سایبر جرایم څه شته وایي ولې دا پېژني د جنایي فعالیتونو پراخه لړۍ ده چې د ډیجیټل وسایلو او شبکو په کارولو سره ترسره کیږي په دې جرمونو کې د ټکنالوژۍ کارول د درالیو د هویت حالات د معلوماتو سرغړونې کمپیوټر وایرسونه درالي او په نور نوړه کړنو کې پراخو لاس لرل شامل دي پراخ لاس لرل شامل دي یعنی سایبري جرم دا چې مثال په یو هېواد کې دا یو مثال یو په یو هېواد کې ټاکنې کېږي بل هېواد کې د هغه د څوک ټاکنې کېږي
یو نومان د خواخو یو کاندي چې مثال غوړي چې مثال د هر هېواد چې بل هېواد کې نوې ټاکنې کېږي خامخا د یو د زون په خواخه په تا په یو نفر پکې مقرر وي او به خامخا یې سره جوړ وي نو د هیکرونو په ذریعه باندې د هیکینګ کې چې هیکینګ وکړلو مثال انټرنیټي لارو په ذریعه باندې لاسوهنه وکړه هغه مربوطه هېواد کې چې کومې ټاکنې کېږي په دې ټاکنو کې د لاسوهنه وکړه د په ذریعه باندې د غیر عاجزي کړلې د کامیاب کړو چې ته ورسېږي مثال خبره کامیاب شي یا داسې بل مثال ته ورکړم او دا مثالونه دي مثال د سایبر کرایم چې دی کنه دغه یو جرایم دي خو نړیوال جرایم دي مثال دا که جرمونه رامنځته کېږي لکه یو هېواد د بل هېواد په سیاسي اړیکو استخباراتي اړیکو کې لاسرسی یا انت لاسرسی ولري دا په خپله چې دی سایبر کرایم دی یعنې د هیکرونو په مټ باندې یو هېواد چک کېږي د بل هېواد په استخباراتي اړیکو کې پوځي اړیکو کې او سیاسي اړیکو کې ځان ملوث کوي یا ځان شاملوي نو دې ته سایبر کرایم ویل کېږي نو دا سایبر کرایم په ذریعه باندې کمپیوټري انټرنیټي وایرسونه دي اوس بعضې وخت کې کله چې انټرنیټ نه وصل وي ته یو ایمیل په شکل یا هغه په شکل ته یو میسج شي د هغه انټي وایرس ته دا کمپیوټر نه انسټال کړي د سره به د کمپیوټر هوستل شي غواړي ته انسټال کړي هغه تر شا بل څه وي او داسې نور څلورم غلط استعمال کمپیوټر موبایل فون هر ځای چې مته چې هم سم استعمال وشي هم غلط استعمال سم نه کمپیوټر د غلط فلمونه په کتل غلط عکسونه په کتل او داسې نور مثال دا چې دی د غلط استعمال شو کنه مثال په مصروف وخت کې چې مثال ته بل کوی ته په دا کمپیوټر وخت ضایع کوي دا مثال د خبرې وخت ضایع شو دا غلط استعمال شو کنه او داسې نور دا وخت الموزه د ځان شو علامت پنځم غلط معلومات خپرول کمپیوټر دی انټرنیټ ته وصل دی په دې باندې ته لګیا یې چې مثال په فلاني ولایت کې داسې وشول په هسې کې داسې وشول خو هلته که شوي نه وي ډار اچول پکې یعنې یو څه شوي نه وي ته غلط پته لګوي و داسې وایي چې په فلاني ولایت کې احمد مړ دی وایم کړه حقیقت کې وي نه نو دې ته چې غلط معلومات خپرول یعنې ته غلط خټه نه پکې لګوي معلومات وي نه لکه ته ای ته غلط معلومات خپروي غلط معلومات خپرول خو د میډیا د لارې که نه دولسم کمپیوټرونه په څلورو برخو ویشل شوي دي اول نمبر کمپیوټر هارډویر دویم سافټویر دریم فریم ویر څلورم پیپل ویر دولسم موضوع اول درس هارډویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې په سترګو لیدل کېږي او هم لمس کېږي عبارت له هارډویر څخه یا د کمپیوټر هغه ظاهري جسم چې په سترګو د لیدو او لمس کېدو وړتیا وړ وي عبارت له هارډویر څخه لکه ماوس کیبورډ او داسې نور هارډویر هغه چې په سترګو لیدل کېږي هم لمس کېږي لکه ماوس شو کیبورډ شو سپیکر شو پرنټر شو او داسې نور دویم دولسمه موضوع دویم درس سافټویر د کمپیوټر هغه په سترګو لیدونکي او نه لمس کېدونکي برخه یا بخش دی چې کمپیوټر ته هدایات یا لارښوونې ورکوي هغه عبارت له سافټویر څخه سافټویرونه د کمپیوټر هغه په سترګو لیدونکي او نه لمس کېدونکي برخه یا بخش دی چې کمپیوټر ته هدایات یا لارښوونې ورکوي عبارت له سافټویر څخه یا کمپیوټر هغه سافټویرونه چې په سترګو لیدل کېږي او لمس کېږي نه عبارت له سافټویر څخه لکه وینډوز سافټویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې په سترګو لیدل کېږي لمس کېږي نه او لکه وینډوز افس پروګرام وغیره داسې نور دا کې د دولسمه موضوع دریم درس فریم ویر
فرمویر هغه سافټویرونه دي چې په سترګو لیدل کېږي او عمل کېږي نه په کمپیوټر کې د کمپنۍ لخوا تیار نصب یا اچول شوي وي د خاصو ماشینونو په واسطه لکه بایوز او داسې نور. فرمویر سافټویر په منځ کې نور کوم فرق نشته. سافټویر په سترګو لیدل کېږي لمس کېږي نه، فرمویر په سترګو لیدل کېږي لمس کېږي نه. خو سافټویر د وینډوز په کولو سره منځته سي پر سافټویر د ځای انسټال کېږي، ډیلیټ کېږي، ریموو کېږي، منځته سي وایرس یې وایي. او فرمویر دا سافټویر دی چې کمپنۍ لخوا د خاص ماشینونو په ذریعه په کمپیوټر کې نصب شوی وي چې د وینډوز په کولو د منځه نه سي انسټال کېږي نه، ډیلیټ کېږي نه، فارمټ کېږي نه، وایرس یې نه وایي. او دا شایقه ده که ته کمپیوټر هره وینډو وګورې نوی وینډوز وګورې هر شی پکې موجود وي منځته سي نه. او کمپیوټر که ته وینډوز سافټویر د منځته سي او فرمویر د منځته نه سي ولې د خاص ماشینونو په ذریعه په د کمپیوټر کې نصب شوی وي لکه بایوز شول او داسې نور مثال ګرافیک شول ډیټیکټ شول مختلف شیان. 12مه موضوع څلورم درس پیپل ویر. پیپل ویر هغه ته وایي چې څوک کمپیوټر استعمالوي یعنې لیکل، محاسبات، طرح یا ډیزاین او داسې نور پرې کوي هغه ته پیپل ویر ویل کېږي. بیا په کمپیوټر باندې کار کوونکي ته پیپل ویر کېږي. لکه ته په خپل کمپیوټر باندې نو ته اپریټر یې ته کار پکې تجارت پکې ته پیپل ویر یې. 14مه موضوع هارډویر. هارډویر څلورم موضوع هارډویر د کمپیوټر ټولو ظاهري پرزو څخه عبارت ده یا د کمپیوټر ټولو ظاهري پرزاجات چې په سترګو لیدل کېږي او لمس کېږي عبارت ده له هارډویر څخه لکه کیبورډ، ماوس، مانیټر او داسې نور. هماغه خبره وي په هارډویر د کمپیوټر هغه په سترګو لیدل کېږي هم لمس کېږي ماوس، کیبورډ، مانیټر او داسې نور دي. هارډویرونه په لاندې برخو ویشل شوي دي. اول دی انپوټ ډیوایس، دویم دی پروسیسینګ ډیوایس، دریم دی سټوریج ډیوایس، څلورم دی آوټپوټ ډیوایس. دریمه موضوع اول درس داخلي آلې یا اسباب. انپوټ ډیوایس داخلي آلې د کمپیوټر داخلي آلې یعنې انپوټ ډیوایس هغه آلو ته ویل کېږي چې د هغې په واسطه معلومات یعنې ډیټا کمپیوټر ته داخلي کړي لکه کیبورډ، ماوس، سکینر او داسې نور. داخلي آلې کمپیوټر، ماوس ته، سکینر ده، سپیکر ده، هیډفون ده. مثال څومره چې کمپیوټر ته معلومات داخلوي د په خپله شی داخلي آلو ته ویل کېږي انپوټ ډیوایس ویل کېږي. هر هغه غړی چې کمپیوټر ته معلومات داخلوي دې ته داخلي آلې ویل کېږي. 14مه موضوع دویم درس مرکزي پروسس آله یا سی پی یو یا سنټرل پروسیسینګ ډیوایس. دا کې د سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ باید شي خو دا کې خبره کمپیوټر لپاره د داخليدونکو آلې دي که نه آلو دپاره ډیوایس استعمال کړي په دې خاطر باندې دا یونټ خو واخې ته ځکه نه ته ډیوایس ته سنټرل پروسیسینګ ډیوایس هم سی پی یو د سنټرل پروسیسینګ ډیوایس هم ویل کېږي. سی پی یو د کمپیوټر مغزو یا دماغ په نوم سره هم ده. کومې لارښوونې یا هدایات چې کمپیوټر ته د کمپیوټر د استعمالوونکي یعنې یوزر لخوا ورکول کېږي هغه لارښوونې یا هدایات ترسره کول د سی پی یو په واسطه کېږي. سی پی یو داسې شی دی دا مطلب غار په کمپیوټر په لپټاپ کمپیوټر کې دا شکل د سی پی یو دی که نه د حافظاتو. د 14م موضوع دریم درس د ذخیره کولو آلې یا اسباب سټوریج ډیوایس. د ذخیره کولو آلې یعنې سټوریج ډیوایس د کمپیوټر مهمې برخې دي کومې چې پروسس کولو نه مخکې او وروسته د معلوماتو یا لارښوونو د ذخیره کولو لپاره کارول کېږي. هغه په دوو برخو ویشل شوي دي چې یوې ته یې لومړنۍ یا موقته یا لومړنۍ ذخیره یعنې پرایمري سټوریج لکه ریم او بلې ته یې د دویمې یعنې سیکنډري سټوریج ویل کېږي لکه هارډ ډیسک ډرایو. مثال یو پرایمري سټوریج هغه کې بیا ښه وضع کړی دی. اول موقته یا لومړنۍ ذخیره
یعنې پرایمري سټوریج په دوو برخو ویشل شوی دی چې یوې ته یې ریم او بلې ته یې رام ویل کېږي. ریم یعنې ریم څه ته ویل کېږي؟ ریم دا شارټکټ دی. آر معنا رینډم، ای معنا اکسس، ام معنا میموري. یعنې هغه ذخیره ده چې په هغه کې معلومات د موقت وخت لپاره ساتل کېږي. لکه کمپیوټر یوه دایمي ذخیره لري او موقته ذخیره یې ریم دی. کوم معلومات چې په کمپیوټر کې ولیکل تر څو پورې چې دا معلومات سیو کړي نه وي، یعنې ساتلي دې نه وي، سیو بټن وهلی نه وي، دا هغه معلومات په ریم کې پروته وي. خو که هر کله کمپیوټر تو په ریم کې پروته وي، سیو کړي نه وي، کمپیوټر درې بند شولو، چارج یې ختم کړلو، برق پلورلو، هر یو مشکلات پکې رامنځته شول، نو دا کمپیوټر بند شو، بېرته د بیا شروع کړو، دا معلومات د منځه شي. او که چېرته د سیو کړل ودېرش ځل دا بیا هارډ ډیسک ته شي، دا کمپیوټر بند شولو یا خراب شو، هر مشکلات پکې ولرل چې بېرته کمپیوټر بیا روښانه شي، ته بېرته هغه معلومات بیا خلاصولی شي. هر هغه معلومات چې په ریم کې ساتل کېږي لاندې ته وایم دا موقت دي. کمپیوټر بند شو، کمپیوټر خراب وي، بېرته روښانه کار ته یې منځه وړي چې سیو کړي نه وي. دویم رام آر معنا دویم رام آر دویم موضوع چې دو رام آر معنا رینډم، اونلی، ام معنا میموري. هغه ذخیره ده چې په هغه کې معلومات د کمپنۍ لخوا د خاصو ماشینونو په واسطه په دایمي ډول ساتل شوي وي، لکه فرمویر، بایوس او داسې نور. د مغت خبره مې ته وکړه چې دا په خپله چې دي دا رام دا خپله هغه سافټویرونه چې کومې د کمپنۍ لخوا په کمپیوټر کې نصب شوي وي، خرابېږي. مثال په وینډوز په کول ته مازه نه شي او پروګرام انسټال کېږي نه، ډیلیټ کېږي نه، د خاصو ماشینونو په ذریعه پکې ساتل شوي په دایمي ډول سره. دا لکه په دغه موقته لومړنۍ ذخیره کې دا په دوه قسمه دي چې ریم دی بل رام دی. ریم کې موقت ډیټا ساتل کېږي، د کمپیوټر په ګول کېدلو سره کمپیوټر بند کولو ته هر څه یې منځته ځي چې تر څو پورې سیو کړي نه وي. بل رام دی چې ریم په خپل د کمپنۍ لخوا هغه سافټویرونه پکې نصب شوي وي چې ډیلیټ کېږي نه، انسټال کېږي نه، د منځه ځي نه، او لکه ګرافیک شولو او بایوس شول او فرمویر او داسې نور شول. دا هغه چې دي دا د دایمي ډول چې د دایمي ډول میموري دي کمپیوټر دپاره. دویم دوهمي یعنې سیکنډري ذخیره. سیکنډري ذخیره د کمپیوټر سیکنډري ذخیره چې دو که نه هغه ذخیره ته ویل کېږي چې په هغه کې معلومات په دایمي ډول ساتل کېږي، لکه هارډ ډیسک، فلپي ډیسک، سی ډي، ډي وي ډي او داسې نور. مثال په دغه کې د معلومات په دایمي ډول کې د فلپي ډیسک په کمپیوټر کې دغه یو قسم د فلپي ډیسک اوس د مخته ډیسکټاپ کمپیوټر کې بدلل د وړوکی کوچنی غوندې یو ډیسک دی چې لکه میموري چې کمپیوټر ته وصل کوي، داسې ورچولی کېږي. داسې وړې سیډۍ هم دي چې دا فلپي ډیسک استعمالېږي. فلپي ډیسک د سی ډي او ډي وي ډي دا په خپله چې دي دا دایمي هغه دي که نه، ولې چې کوم معلومات پکې وساتل په سی ډي د معلومات که نه هر وخت چې کمپیوټر سره ته سی ډي ورچوې معلومات پکې وي، نه وایرس وایي، نه خرابېږي، نه منځه ځي. دا چې دي دا دایمي هغه دي میموري، ځکه چې دا کوم معلومات څخه شوي ډیلیټ کولی شي، خو مګر معلومات په دایمي ډول پکې ساتل شوي وي. هغه تو پر اپشنل دي، مثال که ډیلیټ کوې ډیلیټ کولی شي، که فارمټ کولی شي اوس یو اس بي فارمټ کولی شي، که نه یې فارمټ کوي ما یې فارمټ کولی شي. نور نن د درس په دې ځای باسي.